آسیا جام ممکن لغوه شي. ټاکل شوی و چې په سپټمبر میاشت کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ آسیا جام ترسره شوی وای، خو اوس تازه د کرکټ مشهوره رسنیو د راپورونو له مخې چې ممکن راتلونکی آسیا جام ترسره نشي. د آسیا جام پیل کېدو څخه وړاندې د هند کرکټ کنټرول ادارې له کرکټ نړیوالې شورا غوښتي وو چې د آسیا جام ځای بدل کړي. ټاکل شوې ده که چیرې آسیا جام ترسره کیږي نو دا ځل د آی سی سی یا کرکټ نړیوالې شورا له لوري په پاکستان هیواد کې پلان شوی دی او هلته به ترسره شي. خو بل لوري ته د کرونا وایرس د کرکټ نړۍ سربیره نور هر څه په ټپه درولي دي او خلک یې سخت خواشیني کړي دي. د یاد وایرس له امله د نړۍ لومړی نمبر ستر لیګ آی پی ایل هم د اپریل تر 15 نیټې پورې ځنډول شوی دی. خو بل لوري ته داسې انګرېنې موجودې دي چې ممکن د هند غوره لیګ دا ځل له هیواده بهر ترسره شي. د آسیا جام لغوه کېدو خبر د بی بی سی ای یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط د کرکټ مشهورې ویبپاڼې ته ویلي دي. هغه داسې وویل: که څه هم دا سم نه بریښي چې د آسیا جام مهالویشونه ترتیب شي او موږ ډاډه شوي یو چې آسیا جام ترسره کېدو امکان نشته. که چیرې سږکال آسیا جام ترسره شي نو لاندې آسیایي هیوادونه به پکې ګډون وکړي: هند، پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنګلادیش او یو غوره لوبډله به آسیا جام ته لار مومي. ملګرو، دا د آسیا جام په اړه چمتو شوي معلومات. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.